د طالبانو او امریکا د هوکړې په اړه د حکومت او ځینو سیاستوالو غبرګون. د امریکا او طالبانو د سولې د هوکړې په اړه په هیواد کې دننه بېلابېل غبرګونونه ښودل شوي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دغې هوکړې له ځینو خبرو هرکلی کړی دی او وایي د ځینو نورو برخو په اړه جدي ملاحظات لري. ولسمشر نن په خپلو خبرو کې وویل چې د افغانستان دولت د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د هوکړې هغه برخې چې ور کم او بالاخره د دایمي اوربند ته اشاره شوې او د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د مخامخ مذاکراتو د پیل په اړه له شوي توافق هرکلی کوي. ولسمشر غني وړاندې وایي د هوکړې د ځینو برخو په اړه جدي ملاحظات لري چې له امریکایي دوستانو سره یې د ډیپلوماټیکو لارو شریک کړي دي. غني وویل دا هوکړه مشروطه ده او هغه وخت د پلي کېدو وړ ده چې طالبان یې په ټولو مواردو عمل وکړي. اجرایي رئیس عبدالله د دې هوکړې هرکلی کړی او نن یې د افغانستان لپاره تاریخي ورځ بللې ده. پخواني ولسمشر حامد کرزي د سولې تړون لاسلیک هرکلی کړی او هغه په هیواد کې د روانې خونړۍ جګړې د پای او سولې لپاره یو ستر ګام بللی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د نننۍ هوکړې هرکلی کړی او هیله یې څرګنده کړې چې دواړه لوري پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده دا هوکړه ستره بریا بللې او له خپلو جنګیالیو غوښتي دي چې د دې هوکړې په عملي کولو جدي اوسي. هغه دغه راز وایي چې د دوی په مخالفت کې چې چا برخه اخیستې وي او په عموم کار هغه څوک چې له طالبانو تشویش لري زموږ له طرفه په تېرو ټولو اعمالو ورته عفو او بخشش دی. د راتلونکي لپاره ورته د اسلامي اخوت ملي وحدت او ښه ژوند غوښتونکي وي. ډېره مننه چې ویډیو مو راسره تر پایه وکتل. کوم خوښ شوي لایک یې کړئ، کوم چینل نوی سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو د الله په امان.